زه ډېر وخت له ځانه پوښتنه کوم چې څنګه کولی شم په اداره کې ځان ته ښه مقام او لوړ ځای پیدا کړم. ستا په اند تر ټولو مهم کار څه دی؟ احمد جانه، تر ټولو لومړی کار دا دی چې ته د خپل کار سره ژمنتیا وښایې. په اداره کې هغه څوک ژر پیژندل کیږي چې تل خپل کار په وخت، دقت او لوړ کیفیت سره سرته رسوي. ښه، سمه ده، ژمنتیا خو مهمه ده، خو نور کوم کارونه شته چې زما مقام پیاوړی کړي؟ هو، ولې نه، ډېر مهم ټکي شته دي. د مثال په ډول وخت ته پابندي. که ته وختي راځې، مشران پوهیږي چې ته مسؤلیت ته ارزښت ورکوې. دویم مهم ټکی هغه د همکارانو احترام ده. په یوه اداره کې خلک له احترامه ډېر خوند اخلي. همدارنګه دریم